دا زلی بلمانزو اخترنا په هیواد کې اسلام پکې ناپیس دراحتنا په هیواد کې د اختر ورځې د خلکو خوښۍ او د امن او سکون فضا. دا زلی بلمانزو اخترنا په هیواد کې خلک په ډاډمن امنیت کې د کوچني اختر د رارسېدو لپاره چمتووالی نیسي. څه مشکل خو نشته. فانټاستیک د امنیت. هیوادوال وایي هر څه د امن په فضا کې ښکلي دي او ټولو وطنوالو ته د اختر مبارکي وایي. عید سعید فطر از صمیم قلب به همه هموطنان خود تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. امیدوارم که عید خوب و خوش را سپری کنند. بل لور ته امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول ملي پولیس هم د اختر په شپو او ورځو کې د پوره چمتووالي ډاډ څرګندوي او خپلو هیوادوالو ته پیام ورکوي چې خپلې خوښۍ دې په پوره ډاډ او اطمینان ولمانځي. د کابل ولایت د اولې امنیتي حوزې متعلق عزتمن ولس ته ډاډ ورکوو چې زموږ امنیتي ځواکونه ستاسې په خدمت کې دي او همیش دپاره به ستاسې خدمت کې وي انشاءالله او دوی ټولو ته د اختر مبارکي وایو. خدای دې وکړي چې په خوشحالۍ او په ښه سوکالۍ باندې خپل اختر په خوشحالۍ باندې تیر کړي. عید سعید فطر را به کافه ملت مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارم. پلیس ملی افغانستان شبانه روز در خدمت هموطنان خود می باشد. ټولو هیوادوالو ته تر ټولو نه مخکې د کوچني اختر د رارسېدو د اختر مبارکي وایو. که الله پاک دې دا کوچنی اختر په موږ تاسو پسې نیکمرغه وګرځوي. هموطنان عزیز عیدتان مبارک. تاسو د اختر په شپو کې ډاډه اوسئ، موږ ټول مجاهدین تاسو په خدمت کې دي. الله پاک دې دغه اختر ټولو کاریانو ته نیکمرغه او بختور وګرځوي. او په دوم قدم کې د کابل کاریانو یا د کابل اوسیدونکو د امنیت په اړه باندې نو دوی دې مطمئن اوسیږي چې موږ د کابل په سطحه باندې پولیس 4 ساعته د دوی په خدمت کې آماده دي او د امنیت په برخه کې به دوی ته کوشش کوي چې امنیت ډاډمن کړي او مشکل پیښ نشي. خو بیا هم که چیرته یو مشکل پیښیږي نو کابل امنیتي حوزې چې دی هغه په اسرع وخت کې ورته رسیدګي کوي او انشاءالله چې داسې غټه ستونزه به رامنځته نه شي. د کابل معززو ښاریانو ته د کوچني اختر مبارکي وایو. الله تعالی دې دغه کوچنی اختر په موږ تاسو ټولو پسې د خیر کړي. نو ریاست ټرافیک کابل الحمدلله د خپلو هیوادوالو بالخصوص د کابل ښار د ښاري نظم لپاره مکمل تیاری نیولې ده انشاءالله او خپلو ښاریانو ته اطمینان ورکوو. دوی به خپلې خوشحالۍ ښې په اطمینان سره ادا کوي. ریاست ټرافیک کابل دا یو خدماتي اداره ده. د خپلو هیوادوالو به خدمت لکه څنګه چې پروژه کې وکول انشاءالله په اختر کې به هم دغسې خپل خدمت کوو. چارواکي هم د کوچني اختر په مبارکو شپو ورځو کې د هر راز چمتووالي خبر ورکوي او خپلو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. عید سعید فطر بمقام محترم امیر المؤمنین حفظ الله و مقام عالی ریاست الوزراء هیئت رهبری وزارت امور داخله و پلیس ملی و نیروهای امنیتی و خصوصا بر ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض میگم و ما از طرف خود اصالتا و از معینت پالیسی و استراتژی نیابتا و تمام مثلا ملت بزرگ افغانستان تبریک عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. د افغانستان اسلامی امارت مشرتابه او رئیس الوزراء او ټولو وزیر صاحبانو رئیس صاحبانو عموما د افغانستان اسلامی امارت ټولو منصوبینو ته او د ګران هیواد محترمو قدرمنو هیوادوالو ته د کوچني اختر پر رسیدو سره د اختر مبارکي وایم. الله رب العزت وکړي چې روژه مو په ښه طریقه سره لرلې وي. ګرانو هیوادوالو زموږ ملي پولیس کوشش کوي او زیار بسي چې تاسو امنیت په ښه طریقه سره سرته ورسوي. دغه د اختر خوشحالۍ
تاسو په پر امن په ښه فضا کې سر ته ورسوئ. په شتمنو خلکو باندې غږ کوم چې په دې د اختر خوشحالیو کې د غریبو مساکینو د کونډې یتیمانو لاسنیوی وکړي، په خوشحالیو کې خپل ځان سره شریک کړي او په خپلو امنیتي ملي پولیسو باندې غږ کوم چې د دې اختر هغه خوشحالۍ چې موږ هیوادوال لمانځي او د دوی امنیت په ښه طریقه سره ونیسي. الله رب العزت مو حافظ او نصر شه. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معاونیت د رهبرۍ او د ټولو مجاهدینو په استازیتوب او په نمایندګۍ باندې تاسو محترمو هیوادوالو ته او ټول اهل اسلام ته د 1444 کال د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت د اختر مبارکي وایم. الله پاک هم په خپل دربار کې عبادات، صلوات، دعاګانې، استغفار او منځونه روژې قبول او منظور وګرځوه. د الله پاک جل جلاله باید شکر ادا کړو او دا د لوی پیرزوینې ځای ده چې الحمدلله په ټول هیواد باندې د افغانستان اسلامي امارت د امن او د فتح بیرغ رپیږي. د دغه فتح او د دغه امن د بیرغ او د دغه نظام د بقا لپاره به له الله پاکه همیشه استدعا او تمنا او دعا غواړو چې یا الله دغه نظام په موږ باندې حاکم او دائم ولري د دایم لپاره. ګرانو او معززو هیوادوالو، د تاسې د لا ډاډمن امنیت او د تاسې د لا خوندیتوب لپاره د کورنیو چارو وزارت د اختر د ورځو د مناسبت لپاره کوم امنیتي تطبیقي پلان چې طرحه شوی، تدوین شوی او جوړ شوی ده ټولو ولایاتو ته تکثیر شوی ده. د دغه پلان له مخې به انشاءالله د تاسې هماجانبه او هر اړخیز امنیت لپاره ګران او محترم ملي پولیس او مجاهدین کوشش کوي او هڅه روانه ده. تاسو ته د الله پاک په نصرت سره ډاډ او اطمینان درکوو چې انشاءالله هیڅ راز مشکل به نه پیښیږي او مجاهدین ورونه شپه او ورځ کوشش کوي او دا هڅه کوي چې تاسو لپاره یو ښه خوندي چاپیریال او امن فضا رامنځته کړي. نو ګرانو هیوادوالو، ګران مجاهدین او معزز ولسه، ټول امنیتي ارګانونه خاص کر د کورنیو چارو وزارت مجاهدین په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. یو وار بیا په آخر کې د اختر مبارکي درته وایو. الله پاک هم راته ژوندي راله. د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت خپل سلامونه او نیکې هیلې او د اختر مبارکي پیغام د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام او د ریاست الوزرا محترم مقام او بیا د افغانستان ټول متدین او مظلوم ملت ته او د کونډو رنډو یتیمانو لپاره او بیا د کابل ولایت متدین او شریف ولس ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د اختر مراتب او مبارکي ورته وړاندې کوم. اختر مو مبارک سه. الله تعالی مو صیام، قیام، ټول طاعات او عبادات په خپل دربار کې قبول کړي. د ما خواست له ملي تاجرانو نه په دوو برخو کې ده. اوله خبره خو دا ده چې د اختر په ورځو کې باید دوی د خپلو فقراو او د خپلو مساکینو لاسنیوی وکړي. زکات، سرسایه، خپل نفلي صدقات د سیمې کونډو، یتیمانو، بېوزله خلکو ته ورکړي او تر څو دوی د دغه مبارک آیت مصداق وګرځي چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون او د مسکینانو په لاسنیوی کې مسابقه په الخیر وکړي، لکه څنګه چې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما د فقراو او د مساکینو په لاسنیوي کې به مسابقه په الخیر کوله. له دوی نه مو هم خواست دا ده چې مسابقه په الخیر وکړي. دوم خواست مو له ټولو ملي تاجرانو او له دکاندارانو نه دا ده چونکې دا د خوښۍ ورځې دي. هغه پټاکۍ یا انفلاقي مواد چې دوی له بازار نورو بازارونو نه راوړي او دلته اطفالو ته یې په اختیار کې ورکوي چې دا هم د تشویش او د ناامنۍ یو لامل ګرځي. نو خواست مو دا ده چې د اختر په ورځو کې
د دغه شیانو له خرید او فروش نه ډډه وکړي او دا د کابل ښار ته رانه وړي. او همداراز د افغانستان د اسلامي امارت له ټولو امنیتي مجاهدینو نه مو خواست دا ده چې د اختر په ورځو کې به د خوښۍ ډزې نه کوي. د حضرت امیرالمؤمنین صاحب قاطع حکم هم په دې مورد کې دا ده چې د خوښۍ ډزې د اختر په مناسبت باندې دا قاطع بند دي. او د کابل له عامو باشندګانو نه مو هم خواست دا ده چې په دې مورد کې به ډزې نه کوي تر څو د موږ هیوادوال او د کابل متدین ولس په سکون و په اطمینان و په آرامی کې د خوښۍ ورځې تیرې کړي سره. عید سعید فطر را برای تمام ملت مسلمان افغانستان در تمام ولایت شرق و جنوب و شمال که زندگی میکنند برایشان تبریک گفته روزهای عید را روزهای خوشی برایشان از رب العزال خواهان هستیم. خدا کند که این اطمینان و امنیت سرتاسر افغانستان و این نظام واقعی اسلامی که آمده الله متعال دائم و قایم و مستحکم داشته باشد. دا ځل کوچنی اختر خلک په داسې حال کې لمانځي چې اسلامي امارت په ټول هیواد کې د خلکو د لا هوساینې په موخه ډېرې هڅې کړي چې هیوادوال هم ترې خوښ دي. ارمانونه مو پوره شول د یووالي توغ اوچت